عمران خان وایي پاکستاني وګړي دې د کشمیر لپاره پراخه لاریونونه وکړي. عمران خان له خلکو غوښتي چې د هند د اقداماتو پر ضد او د کشمیر پر ملاتړ لاریون وکړي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان تازه ویلي دي د کشمیر د خلکو له حقوقو دفاع کوي او پاکستاني وګړو ته هم په کار ده چې د دې موخې لپاره لار او کوڅو ته راووځي او پراخه لاریونونه وکړي. عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو ویلي دوی په هیڅ صورت د کشمیر په اړه د هند یو اړخیزه اقدامات نشي زغملی. په دې وروستیو کې د کشمیر د مسلې پر سر د پاکستان او هند ترمنځ ناندرۍ اوج ته رسېدلې دي. چین، امریکا، ملګرو ملتونو او نورو سیمه ییزو هیوادونو پر دواړو لورو د زغم او حوصلې غږ کړی دی.